باید خپل ټیم وټاکي چې کوم ساحو کې مثال د اسداباد ښاروالۍ په هڅو د ښاري خبرو اترو تر عنوان لاندې جوړې شوې دې غونډه کې چې دغه ولایت د بیلابیلو ادارو استازو پکې ګډون کړی و ښاریانو سره مخامخ خبرې وکړې. مسؤلین د یاد ناستې موخه او هدف حکومت سره د ولس ښه همغږي رامنځته کول یادوي. د ښاریانو همدارنګې د حکومت ترمنځ چارواکي هم پکې ناست وو. هغه څه چې ولسونو د ځان سره لرل هغه راوړي وضاحت به چارواکو ورکو ښاروالۍ په ورکو استخباراتو ټولو هغه ولس ته قناعت ورسېده او د ولس پوره اعتماد په داسې غونډو پیدا کیږي دا ډېرې پیدامنې دي. په ناسته کې د حکومتي مسؤلینو سربیره د دغه ولایت د ګذر وکیلانو قومي مشرانو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و چې په حکومتي چارو کې د سمون په موخه یې خپلې غوښتنې له چارواکو سره خبرې او پر دوی مخامخ نیوکې وکړې. دلته ښار ډیر تنګ دی. منګه د مرکز خلک د ښاریان حلقوي سړک ته ډیر اشد ضرورت لرو. د غونډې ګډونوال د حکومت د دا ډول کړنو هرکلی کوي. وایي په دې سره به د ولسونو ډېرې ستونزې حل او ولس به له حکومت سره همغږی پاتې شي. ولس د حکومت د عامو مشکلاتو نه حکومت د ولس د عامو مشکلاتو نه ځان خبروي ځان ته پوهوي. په دې رابطه باندې زه د حکومتي چارواکو نه د حکومتي مسؤلینو نه په بار مې غوښتنه دا ده چې داسې غونډې تل لپاره جوړې کړي او د خلکو دپاره د سهولت سبب وګرځي. هغه غوښتنې چې د دولت د ولس نه هغه په اسانه ورسېدلې هغه د ولس غوښتنې چې کومې وي هغه دولتي چارواکو ته په اسانۍ ورسېدلې او انشاءالله زه امید لرم چې دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. موږ د دې غونډې نه کاملا راضي وو او ډېر په ځای کار. د حکومتي مسؤلینو په وینا د ولس او چارواکو ترمنځ دا دویم ځل دی چې د اسداباد ښاروالۍ په هڅو دا ډول ناسته ترسره کیږي. وایي هڅه کوي چې نور هم په دا ډول ناستو کې د ولس ستونزې واوري او د حل لپاره یې ورته په ګډه ملا وتړي.